بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی وم. ناظرین پی کې 76 کې یم. پی کې 76 کې د پی ټی آی یو ډېر ښکلی کینډیډیټ سمیع الله صاحب ما سره په دې پروګرام کې موجود دی. د الیکشن کې چې کوم دی ته چې کوم مخامخ امیدواران ولاړ دي هغه هم څه معمولي خلک نه دي، سیاسي بیک ګراوند یې ډېر غټ دی. راځي چې هغوی سره ملاقات وکړو او د الیکشن باره کې مکمل معلومات یې نوالو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سمیع الله صاحب څنګه دی؟ تیاری څنګه روان دی جی؟ ان شاء الله ډیر بهترین روان دي. ورکر د طرف نه ډیر ښایسته ریسپانس ملاویږي او پاکستان تحریک انصاف او د خان نظریه خو تاسو ته معلومه ده چې خلک په ځان وجني. او ورکر تقسیم خو نه دی، یکجا دی، بالکل یکجهتي شته دی. یاره جی د ورکر باره کې خو به زه تاسو ته دا ووایم چې دې ځل خو ورکر څه نه دی تقسیم که نه، چې عوام هم بیخي په یو طرف باندې دي. ټیک. او دوه جماعتونه دي که نه، بالکل، او یو پی ټی آی ده او یو چې کوم دی پی ټی ایم دی که نه، نو عوام هم زموږ ورکر سره ټیک ټاک ولاړ. سمیع الله صاحب مقصد دا دی چې ستاسو مقابله مخصوص جماعت سره نه دی، پوره جماعتونو سره دا ټول یو دي. تاسو مقصد دا دی؟ بس زه خو دا وایم چې مذهب یې هله کړی وی چې زمونږ یو کینډیډیټ لکه پاکستان تحریک انصاف په ما اعتماد کړی دی که نه، چې زه ولاړ وی او پی ډي ایم هم راته یو سړی ودرولی وی، نو بیا به د شکست مزه د دې ډېره ښایسته وه چې ولم شکست ورکولی. دا اوس ستاسو سره مقابله نه ښکاري؟ اوس خو یاره زه وایم ډېر سمپل وي انشاءالله چې ټیک جی، بالکل صحیح ده. دا چې کوم علاقې نه تاسو ولاړ پی کې 76 دې کې چې کوم دی تاسو سره په مقابله کې چې دی ډېر مضبوط کینډیډیټ هم ولاړ دي، د هغه سیاسي بیک ګراوند هم موجود دی او ډېر د هغې شخصي ووټونه چې کوم دی هغه دا خلک اون کوي چې یاره موږ سره شخصي ووټونه زیات دي. دې کې به تاسو سره مشکلات نه وي چې یاره پی ټي آی چې کوم دی نو هغه ووټ واخلي؟ یاره جی دا خبره ستاسو ټیک ده چې لږ ډېر مضبوطوالی به د هغې وي که نه، خو زه تاسو ته دا وایم چې یو خو مونږ 27 سال چې کوم دی محنت کړی دی که نه، بل مونږ د نظریې جنګ کوو که نه، مونږ د نظریې جنګ کوو، د حقیقي ازادۍ جنګ کوو او مونږ چې کوم دی د ملک کې یو داسې نظام او داسې سیستم راولو که نه، لکه تاسو خیال کړي یورپ یا امریکا یا مونږ سره خوا کې د خلیج ممالک چې کوم دي که نه، په دې کې تا ایم پی اے ایم این اے یا بادشاه ته یا وزیر ته څه ضرورت نه وي که نه، ته لاړ شه ته یو ځای کې کور جوړ کړه، بس د ګورنمنټ ذمواري دا به تاله چې کوم دی ستا سهولیات درکوي که نه. نو په دې بابت کې په دې صوبه کې بیا مونږ ګورنمنټ هم کړی دی، په دې ملک باندې مونږ حکومت کړی دی 2 نیم کاله، او نو په هغې کې تاسو کتلي دي لکه د صحت کارډ غونته کې یو ښایسته شی چې کوم دی مونږ عوامو له ورکړو، د غریب مالداره د هر سړي جیب کې بیا چې کوم دی په ډیمونو باندې مونږ کار شروع کړو، نو که بجلي راشي دې وطن کې نو هر سړي ته فایده شوه، هغې سره به روزګارونه راشي، هغې سره به چې کوم دی کارخانې ولګي، بجلي به ارزانه افرادي قوت خو موږ سره ډېر سیوا دی که نه، نو د هغې په وجه به هر چا ته فایده رسي. نیشنل پیپل پی ټي آی یا مسلم لیگ یا ایکس وائی زیډ څومره پارټۍ دي نو دا به پکې نه وي، هر سړي ته به فایده رسي. نو زه خو دغه وایم. ټیک شو جي. د دې به څه امید دي سمیع الله صاحب چې دا پی ټي آی دا چې کوم سلیکشن دی اوس زه په تاسو څنګه یقین وکړم چې تاسو به سبا چې دی چا سره څنګه نور عالم شو او داسې دا نور شو په پیسو باندې به دا خرڅ نه شي، په دې چې زرداري خو چې کوم دی هغه کم اکاونټ یې وو هغه یې کولاو کړی دی او هغه بریف کیس یې بیا ډکې کړي دي، نو اندازه داسې ده چې یاره ښه د دې خو ګوره یو خو سمپل د دې خبره، زه تقریبا 12 سال نه پاکستان تحریک انصاف کې یم که نه، بالکل ایز ا ورکر کار کوم که نه. نور عالم خان یا داسې نور چې کوم ملګري مونږ سره ناصر موسازی یا دا مونږ سره الیکټیبلز دا راغلي که نه، زمونږ د پارټۍ هغه ټایم کې فیصله وه ټیک وه غلطه وه خو ډېره پکې غلطه ثابته شوه که نه، خو بهرحال هغې لاړو نو مونږ خو ایز ا ورکر لکه دا چې کوم حال مونږ سره وشو په دې کې مونږ ولاړ یو نو او د بل د پارټۍ د اعتماد خبره ده، تاسو ته به دا پتې چې تقریبا 15-16 تنان زمونږ د ټیکټو د پاره اپلای کړی وه که نه، یو حلقې نه 15-16 کسانو یو حلقه کې پاتې. نو اوس پارټي چې په 15-16 تنانو کې مال ټیکټ را کړی دی او بیا زه دومره کمزوري کوم او ټول خاموشه کینی نو دا خو به زما به ډېر بدقسمتي وي چې زه به دومره یعنی لاندې ځای ته ځم او دغه به کوم که نه، د پارټۍ د وایلیشن به کوم. ٹھیک جی. لکه اخلاقاً هم چې کم دی نو اخلاقاً هم مونږ پښتانه یو، لکه په لور مونږ خو نه سسټم لیکو نه څه کوو که نه، او په لور خور چې کوم دی د دې نه به دغه شی نشته، دا ستا د زړه ټوکړه وي او د زړه ته نږدې مونږ په ژبه باندې ورکوو او دومره غټ اعتماد وشي او دومره ما سره د خپل ملګري او دا چې کوم زموږ ورکر ولاړ دی یا عوام په ما اعتماد وکړي،
نو دي کې خو زما خو په پرسنلی 300-400 وټي لکه چې ډیر زور زو کما کنه نور خدای چې مونږ چرته زو نو د خان صاحب مینه ده کنه او مونږ خلک مونږ له روزیو مونږ سره مینه ساتي نو دا خلک خو نشو ګرځولې کنه صحیح دی ووټ ستاسو دی که د خان صاحب دی سمیع الله صاحب یاره ووټ خو د پاکستان تحریک انصاف دی او د خان صاحب دی ښه دا خو کلیر خبره ده لکه دا تاسو تسلیموئ دا خو چې دا نه تسلیمونو زه د خان صاحب یم لکه نو بل ووټر هم د خان صاحب دی بل هم د خان صاحب دی ما لکه 2 ځل 3 ځل ما چې کوم دی پاکستان تحریک انصاف لوټ ورکړی دی 2012 نه مخ په 13 څومره الیکشن شوي دي کنه نو ما خو خان لوټ ورکړی دی ما خو کنډیډیټ ته نه دي کتلي چې دا څوک دی یا څوک نه دی چې هر څوک ودرېږي شخصیاتو ته هم نه دي کتلي او جي ناظرین ما سروې کوله او یو کس چې دی بابا لږ هغه لږ خبرې داسې وي چې هغه ما شایع نه کړې شوې خو بهرحال هغه څه خبرې داسې وکړه هغه ویلې چې هغه مخامخ څه پراته ویلې که دیل هم چېرته خان دغه ورکړي نو هغه کلمه تېره کوي زه به یې ووټ ورکوم نو ستاسو پورې یقین دی چې یاره دا ووټ چې دی دا د خان دا د خان دی سمیع الله صاحب زه ستاسو حلقه کې ډېر زیات ګرځېدی یم ما ډېر زیاته سروې کړې ده اوس نه زه د 1300 کالو نه لګیا یم ډېر زیاتې محرومیانې دي 2 غنټې 3 غنټې بجلی وي نوره نه اسپتال تاسو نه لري اسپتالونه نشته سکولونه بوره حال دی ستاسو څه خیال دی چې یاره زه دې په سمیع الله صاحب دا یقین وکړم چې دا به زما د پی کې که زه ستاسو د پی کې 76 نه وي دې به زما د محرومي لرې کړي زه ان پی له ووټ ولې نه ورکوم زه جی واي له ووټ ولې نه ورکوم زه اے بی سی ډي اف جی ایچ دی له ووټ ولې نه ورکوم سمیع الله صاحب له ووټ ولې ورکوم زه په دې دا یقین ولې وکړم چې دې به زما د محرومیانو لرې کوي دا خو جي ما تاسو ته ویلي لکه چې زمونږ په دې صوبه باندې او په دې ملک باندې زمونږ حکومت وکړه تاسو نن نه داسې یو 2 کاله مخکې وګورئ که نه 20 مهینې مخکې چې وګورئ چې کله د پی ډي ایم رژیم چینج کې چې زمونږ ګورنمنټ وغورځېدو د دغه ګورنمنټ راغو پی ډي ایم ګورنمنټ راغو که نه نو د هغې نه مخکې د 18 نه واله در 22 مارچ اپریل 2022 پورې زمونږ ګورنمنټ و دلته کې که نه نو لکه عمده چې کومه زمونږ د علاقه ده نو موږ دا هم منو چې دلته لږ د بیلونو ایشو شته دی که نه اول به د بجلۍ خبر وکړو که نه خو موږ چې کوم دی په هغه ټایم کې به ښه مزېدار 12-13 غنټې 14 غنټې بجلي به عوامو ته ملاوي دا به عوامو ته ملاوي ده بل په دې دوران کې موږ سره د روجي میاشتې راغلي دي که نه د روجي په میاشت کې به خان صاحب اعلان وکړو چې لکه بس کار ټیک کوي که نه بجلی لوډ شیډینګ یا دغه مه کوئ که نه بیا د هغې نه پس چې کوم دی د پی ډي ایم ګورنمنټ راغو هغې بجلی ګران هم کو غیب هم کا او بجلی ګران هم کو غیب هم کا که نه اوس موږ په دې نه پوهېږو چې یاره ګرانه دی که نو خرڅه خو یې که په خلکو تاسو خو لږ ډېر دغه موږ خو پوره بل دی او هغې په باوجود چې دی نو او بجلی نشته که نه دا مسله یوازې دلته بډهبیره کې یا دلته کې نه ده دا دې ښار کې هم دا ایشو جوړه کړې ده که نه چې کوم زموږ سیټي ایریاز دي که نه په هغې کې هم دي دا ایشو جوړه کړې ده هلته هم بجلي کمه ده که نه نو موږ په دې نه پوهېږو چې انډیا نه خلک راغه آباد شو بجلی دغسې یوه شو یا کارخانې ډېرې زیاتې ولګېدي یا میلونه ولګېدي نو ګوره میلونه بند شو کارخانې بندې شوې روزګار ختم شو او بجلی هم ورسره بنده کړه بالکل نو یو خو د بجلی دا مسله قیمت هم سوا کو هغې په باوجود او قیمت هم سوا کو خو بل تاسو وویل چې لکه د حلقې خلک نو موږ تاسو له ووټ ولې موږ له ووټ ولې راکړي که نه ګوره زه په یو نظریه په یو سوچ باندې د دې علاقې خدمت کوم زه بل کار روزګار نه کوم زه په 7 کلاس کې وم چې زما ذهن چې کوم دی نو دغه ته د خدمت طرف ته هغه ټایم کې زه نه پوهېدم چې پورټ خلک منتخب کېږي او بیا راځي او دی به خدمت کوي خو هغه یو جذبه وه که نه رو بیا سړی پوهېږي اویرنس راځي نو زه چې کوم دی نو زما کې دا جذبه وه اوس زه صرف او صرف دا ملګري ټول زما د دې خبرې ګواه دي زه بل کار نه کوم زه صرف چې کوم دی خدمت کوم که نه او ما 2 ځل الیکشن کړی دی او د تحصیل الیکشن ما کړی په 2021 دسمبر کې اما بیل ودو او د هغې نه پس هم ما ښه ډېر خدمت کړی دی زموږ صوبایي ګورنمنټ او ما د هغې نه چې کوم دی نو ښه ډېر فنډونه او ښه ډېر سروړي دی په دې علاقه کې میلاوولي دي نو زه خو دا وایم چې د علاقې دپاره یو خو زه جوان یم انرجیټیک یم د علاقې خدمت کولی شم او تاسو خپله سروې هم کولی شئ ما کړي هم دي بل جي مونږ ته د پارټۍ د طرف نه زما خپله دا ذهن دی چې په ترقیاتي کار باندې زه چالم نه یم ورغلی چې ته ما له وټ راکړه چې ما تاله دا کار کړی ځکه چې نه خو ما خپل پټې خرڅ کړی و نه خو ما چې کوم دی نو چېرته بل څه کړو
خو د ګورنمنت پیسې وي د ټیکس پیسې وي د عوامو دی له مروړي په خطر طریقه مې استعمال دا کړي خدای چې خرڅوي پینا کنه؟ زیاتر د پولیټیشن نه زمونږ دی حلقه کې چې چا سره زما مقابله د مغیم خرصول کوي لګي دي په خلکو ما دا کړی ما دا کړی خو بهرحال هر سړي خپل سوچ دی کنه او جی نو زه خدا وایم چې ان شاء الله یو بهترین او بیا د ټولو نه غټه خبره دی کې دا چې زه د پاکستان تحریک انصاف کاندیدټ یم ٹھیک د عمران خان کاندیدټ یم کنه نو بس عمران خان ټولو خلکو ته معلوم دی او پاکستان تحریک انصاف هم خلکو ته معلوم دی د غي پالیسي هم خلکو ته معلوم دی مونږ خو عوامو له شیر ورغواړو کنه بالکل ډیر مننه تاسو سمیع الله صاحب ډیر مصروف وخت کې تاسو زموږ د پروګرام لټه ورکو ثانک یو سو مچ الله عزت وکړي مهرباني